بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو له وعدې سره سم نن د شهیدانو په ویب سایټ کې یا پلیټفارم کې د شهید د ثبتولو لپاره چې دا پروسه یو لویه پروسه ده او اړتیا یې دې وه چې سکرین ریکارډ درته ثبت کړو، هغه معلومات یې راواخلو. همغې برخې ته راځو. لومړی موږ او تاسو لیدلي وو چې ډومین شهیدان ډاټ کام په نوم باندې ده او دلته چې کله تاسې هر که موبایل ته راځئ که کمپیوټر ته راځئ یا که مخکې خلاص سوي نو هغه مساړتیا نشته، هغه په ډیسکټاپ باندې به آیکن پروت وي او یا به په موبایل باندې هغه آیکن به پروت وي. شهیدان ډاټ کام سایټ راخلاصوو. کله چې د ثبت برخې ته راغلو په دغه منیو وي چې پاس ته په دې منیوګانو کې دغه د ثبت برخه چې ده له دې ځایه چې هم راتلی شو او کله چې دلته موږ او تاسو نور شهیدان ګورو کورپاڼې ته چې راځو په کورپاڼه کې دلته معلومات ورکړي که په دې باندې کلیک وکوم موږ او تاسې دغه د شهید د ثبتولو برخې ته راولي. دلته چې راغلو لومړی د شهید د ثبتولو لپاره کومو موادو ته اړتیا لرو. مثلا موږ او تاسو سره ژوندلیک باید وي، موږ او تاسو سره که عکسونه وي، موږ او تاسو سره د هغه غږیز پیغام یا مثلا د پیدایښت نیټه یا د شهادت نیټه، دلته هغه ځینې شیان یادونه پکې شوې ده چې هغه شیان موږ او تاسو باید ولرو.